السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او د مخامخ ودانی چې تاسو وینئ د دارالهجرا په نوم باندې اسلامیک سنټر یا یو جماعت دی د امریکا د صدر د ماڼۍ نه په 8 منټه فاصله کې د کانګرس د ودانۍ نه په 12 منټه فاصله کې د واشنگټن ډي سي نه چې کم دی نو په 6 منټه فاصله کې دی ورجینیا کې راځي دلته کې او جماعت کې دنه ګرځم تاسو نن د امریکایي جماعت درخوایم دا ځینې چې جوړ شوي د خلکو د پاره کم چې معذور دي او ورکینګ دا په دغه چې وته ډیسیبل چې وته ویل کیږي زموږ علاقې کې وته چې کم دی تاسو موږ خلک خو چې کم دی نمونه ډیر ګدو نو موږ وته چې کم دی شلو ګډ وایو خو دلته چې کم دی دا د ډیسیبل خلکو لپاره ځای دی د تر ځامن ناس دي خو چې کم دی منځو کو زه فکر کوم نمازیګر منځو چې په خپل نمازیګر منځل راغلی ما السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مسجد د پاره دلته چې دنه راشو مونږه تاسو دنه جمعه ته روخایم نه راشه چې ما د ډیر جمعهتونه خو دلی دي ونه د داخمه دي جمعهت نوم دی دارالهجرا کنه ورچوال اسسټنټ او ګوري ارسي انلاین هم دي لخيره سره امامان ته درخای دا جمعه چې جوړ شوی دی نو بیلډ بای حدید کنستراکشن کمپنی جوړ کړی قانون لسویو نویم کې جوړ شوی دا جمعه ته موږ 2000 رښتم کیو نو په امریکا کې اسلام شته او غنښته په امریکا کې مسلمانان شته او غنښته د یو لند مثال د مذهبي ازادي د داخم ترانسفورمیشنل گروث زم پکې کار روان دی مخامخ وته وره امام فرحان صدیقی کنه د امام دی او بیا پسې چې کوم دی ډاکټر هشام امیش چې کوم دی نو بورډ ممبر دی سسټر اسرا چاکر چې کوم دی ای ام سی دا او بیا پسې چې کوم دی ډاکټر ایمان حموس هغه زموږ خبره زموږ په کلی کې چې کوم دی نو داسې خلک وي چې هغه د جماعت مشران وي چې هغه په خپل هم چې کوم دی نو پورا د کیسې نه خبره عدل دراشه ډاکټران چې کوم دی د جماعت په انتظامیه کې دي او ډاکټران چې کوم دی نو د جماعت امامان دي او صاحبان دي پوس مې کو ماته چې ته تصویر انټرویو نه کړې چا سره نو بیا سي دلته پکې خوراکونه مور کړی کی ډوډۍ لا پرته دا لک راغله د خپل خزې سره خزې منځ کو او اوس چې کم دین دې منځ کې دنه چې راشي دلته کې وکړي پیزار به کم ځای کې وباسو یار ماته پیزار غزین ښکاري کار پکې هم روان دي خو زور او شور سره د جمعات ته وته وګوره دومسته وګوره کنه واچ یور سټپس او بیا ورپسې دی خورا شو نو د کې کار روان دی د غلطه چې کم دی نو امام زه وکي کار روان دی آسان کار کی او دی دی تکناستی زبدا پیزار دلته کې وباسم خپل ما بوټان چې کم دي کنه چې ګناګار وایي لیکي دا ګناګار پیزار بو واسه دی بلکې دی کې کوم ګوره پیزار سمځه ته پکې وګوره هر جمعه تاسو ما جسم جمعهتون ته بوتلې نو تل پیزار د پاره د زینه جوړ شوی زه پکې خپل بوټان کې هم د غریب راته دي اخر سره الله دې مل شي دلته جرا شو هغه بل حال کې کار روان دی اځم حال چي دی نه دې حال کې چې کم نه ګوره دلته کې دی لګیا دي خلک منځونه کوي اول خو دلته وکړي دا هغه ځای دی چیرته چې کم دی نو کم خلک چې تاسو ته ما وایي چې موږ ته مات ګډ شل یا معذور وایو یا د ډیر عمر خلک وایو نو هغه چې کم دی نو هغه ځانان چې کم دی نو هغه بیا دلته کې کینی خو دلته کې دا خلکو ډیر زیات قدر دی زموږ په علاقې کې چې ځنې خلکو په نظر کې دا یادوم زه نو ډیسریسپیکټ د چا بې عزتي یا په حرمت نه کول غواړم خو دا خبره چې تاسو ګورئ هغه طرف چې کم دی هغه د خزو دی اوس مې دا معلومه کړه دلته کې راشه د ترزوی لګیا دی مونږ کوي دی بکې منځونه کوي دلته ډیر زیات د علاقې کې ډیر زیات مسلمانان پاتې کیږي ہے نه نو د کلی امام صاحب ته وایي چې دا وګوره دلته کې دلته د امام صاحبانو سړی مونږ کوي ګناګار نشم د ساری مونږ ټایم کیږي د مازیګر مونږ ټایم کیږي او دا د ربیع اول کنه 15 سوال سوا او وصل وخت کاله د اسلام وشو سوال سوا وصل وخت کاله د اسلام وشو مغرب مونږ چې کم دین هغه په 3 منټه کم 2 بجې کیږي د ماسوتن 10 منټه پاس 8 بجې کیږي ہے نه او مطلب بانګ وي بیا مونږ شروع کیږي 2 منټه پاس وي اتنی می وي عشاء چې کم دین اتنی باندې کیږي مغرب چې کم دی 2 منټه پاس 2 بجې سکرین هم پکې لګي دي لوډ سپیکر هم پکې لګي دي پکیم پکې لګي دي بر زم دي پکې لخر سره خلک ماشومان هم راولي کړي وطن کې خو ماشوم جمعه ته بوزه خلک له وتروړي بيدار ولې راوسته او ماشوم به خبري کې څنګه د مذهب نه چته بوزینا او دلته کې ګوره سوره په کلار ناشتي داسې کاري خو بګړي وطن کې غواړو جمعه کې ماشومان په لوټونه اړي او داسې یغزه چې وته ملاويږي او داسې یغزه خلک په کې ودی په جمعه کې دلته خلک عبادت لراځي قرآن مجیدونه هم پکې پراتري سوق راځي سبق ویل غواړي او غټو ټکو والدي د خیره سره داسې نه ده ماشاءالله ورګه په خیدا سره واخلم ماشاءالله کنه سوچ کوي وته مړه بسې مذهب چې کم دین موږ ته په مور خپل نه په توخپه کې ملو شي د پکور مسلمانانو په کورونه کې پیدا شي نو موږ سره قدر نشته او فور ګرانټډ اخلو او زموږ مذهب چې کم ډېر خپل مذهب دی ډېر آزادي ده پکې او موږ په ځان باندې راتنګا کړی دا وکړه چندو ته پکې واکې دلته کې خلک چې کم دین دا شي چې راځي نو دې کې د زکات پیسې شي ویني منی زکات المال مسجد یوټیلیټي د مسجد
مسجد د جمعات دغه لپاره بجلی بل د اوبو بل لپاره ټرست فند بیا چې کوم دی نو ویکند سکول لپاره څوک چې مدرسه ده پکې نو جمعات لپاره څوک باندې چیریټي څوک چې صدقې ورکوي دا ویني دا دومره شیزونه دا پیسې دي او دا خلک دې کې چې راخکې دغه شانتي نه پکې غلا کېدی شي نه پکې غلطي کېدی شي نه پکې بل څه کېدی شي او دې خبره شو ګوره چې کوم دی نو او په دې کې غونډې کېږي غټې غټې غونډې دفتر دی اوس پکې بجلی بند کړه او دلته پکې ګور دا بیا دا مکه شی بیا دلته لګېدل چند دي خوراکونه پراته دي که څوک بسکټ راخلي ځان له کیکونه د خالي پر جمعې پر چې مونځ شي که نه دلته کې نو زکات المال که نه چیریټي او صدقه چې ورته یو هغه چې کوم دی دلته کې بیا خلکو ته خوراکونه ورکوي مفت خوراکونه ورکوي څوک ورکوي هغه خلک ګوره ډېر لوی جومات دی دا اوس بل حال کې روان دی کار دا مخکنی زوړ حال دا و او اوس چې کوم دی هغه ورسره جوړ شو نو د سپلټ کو ځکه چې زنانه هم ډېرې زیاتې جومات ته راځي که نه the word in the name of God most gracious most merciful the word بسم الله الرحمن الرحیم کیمرې هم پکې لګېدلې دي دا وګوره ګیر چاپېره که نه زه به اوس بار روزم او بار به لاړ شم مسجد رینویشن د جومات چې کوم دی نو آبادکارۍ کار روان دی نوي کېږي کار پکې روان دی که څوک هغې له چنده ورکول غواړي هغې لپاره جدا بکس پروت دی زموږ طرف ته خلک ټوپۍ ګرځي لس زه وړوکې لوی شم زموږ کلي کې یو جومات جوړېږي هغې لپاره اوسه پورې په سټاپ باندې دغه جوړېږي او جومات جوړېده ما ته یو بله کیسه رایاده شوه زموږ په کلي کې جومات جوړېده هغه سره دفترونه یې داسې ورځم که نه دې ته واقع دې برادرس ته وګوره که نه دې ناستې په موبایل کې ګوتې وي له خیره سره مور مانځله را لېږلي دي که نه نو دې ته واقع ده پرینک ټایمز دا د مونځ ته او دا سره ټوله علاقه ده دې جومات سره دا ګاډي چې ورته ولاړ دي د جمعې پر چې کوم دی ما دلته یو جمعې پر زه به جمعې مانځل دلته راتلم کله چې واشنګټن ډي سي کې پاتې کېدم یو خوا بل جومات دی خو هغه طرف ته چې نو ډېر زیات رش وي ګاډي هم دي د سکول بسونه هم دي که نه راشه که تودېږي دا به تاسو کوم دی تاسو جومات سره سکول بس شته نه تاسو جومات سره ګاډي شته دارالهجره اسلامیک سنټر سوشل سروس ډپارټمنټ ورته دام ورکړی راشه دا دومره غټ ګاډی دی ورسره ډاکټر پلین کوچ دی ورسره کمپلین کوچ چې کوم دی پکې دننه سټور هم دی پکې دا ورسره وداني ده د ماشومانو د لوبو ځای د جومات چې کوم اصل مقصد دی وداني ده واقع ده د جومات چې کوم اصل مقصد دی هغه هم د ښیي که نه دغه ورسره سکول بس دی واقع ده دا ورته ماسي راغلی په شیشه کې ځان ته ګوري به ځي خدای پاک سره مخامخ کېږي مونځ به کوي که نه ماشاءالله نو خدای پاک ته به صفا سوتره ودرېږي خو داسې خو نه چې کوم دی ته راشي پټي نه راشي نیم څښه او نیم پمن او نیم دنه بوینځي او بیا چې کوم دی دا ځکه خلک اودس چې ادم کوي مونږ چې یو بل سره جومات ته لوړ شو د خلکو ترخون نه بوینځي ته به لکه ستا ترخ بویونه خو نیم راغلي مونځ ته راغلی خدای دې کې ته واړه اوله هم به راشه که نه او بیا چې کوم دی نو لامبل نه پس چې کوم دی اودس چې ادم صحیح وکړه او دا اودس داسې خو نه دي که نه دا صفایي ده بیسیکلي صفایي ته ته چې پنځه وخته مونځ کې که نه نو ته به تا نه به ښکلې بوینځي او د الله د رضا دپاره یې کې ځان دپاره یې کې که نه دا پکې ډیران ته وګوره خزلې ډیران دی زموږ ډیران نو جومات مخې ته زموږ کلي کې جومات دی نو هغې کې چې کوم دی نو د خزل هغې مخې ته خلک غورځي راشه که تودېږي بیا زموږ په اډه کې په ثوابۍ کې جومات جوړ ده خلکو کټه چولې جومات مخې ته خلکو چندې را غونډولې نو هغه چنده ګورئ دې راغلی دی ښځه یې مونځ کوي او دې ماشوم ګرځي بهر که نه هر سړی پکې آزاد ګرځي دا دومره لوی پارکینګ لاټ دی ورسره نو کټ یې چولیو یو سړی راغی هغه ول 100 روپۍ ورکړه او ته دې کې 500 روپۍ واخلې 500 روپۍ مال راکړې 500 روپۍ چندې کې حساب کې چې هغه دې 100 روپۍ غوښتې هم خوشاله شي چې 500 روپۍ چنده چا راکړه که نه نو ماښام کې چې پیسې کتلې کېدې 100 روپۍ هغه نوټ یې وله جالي ورکړو که نه نو دا کیسې په دوکه زمونږ چې کوم دی کلي کې زما والد صاحب جومات جوړو نو زموږ کلي کې چې کوم جومات دی هغه د امریکې په جومات باندې مشهور دی ځکه زما پلار په امریکا کې نو هغې ته خلک د امریکې جومات وي خو خیر هغه مونږ وقف کړی اوس خلک پوه شو یا انګار جاڼی لوار جاڼی خلک پوه شو کار یې پوه شو که نه نو هغه جومات کې چې کوم دی نو زموږ کلي کې یو سړی راغی یاره ما ور یې وټاکونه ما مور ته یې مې پلانې راغلی مور مې راته څه وایي دې څه وایي ما ورته مور مې هغه وایي چې ما له 300 روپۍ قرض پکار دي زه وړوکی وم هغه ټایم کې نو ما ته مور وی ورته ووایي چې موږ سره خو پیسې نشته نو زما مور ته ټول کلي کې خلک معګل وایي که نه نو هغې ورته وایي ته معګل ته ووایي چې ما سره خبرې وکړي ما مور ته مور راشه خو تاسو وایي دغه چې کوم دی نو لالا وایي چې زه تپوس کوم راغې کوڅه کې زه ولاړم ما مور ته وایي چې بس پلانې ما چې پلاني ځای کې دغه اغوستی څاروی مې اغوستی 300 روپۍ پکې کمې دي هغه وخت کې 300 روپۍ 3 لکه روپۍ وې زما مور ورته وایي چې کوم دی ما سره خو نشته خو دغه جومات کې کار روان دی د وکیل خان پلار چې کوم دی دغه جومات ته پیسې رالېږي دغه به درکړم هغه وایي هفته پس بیا راوړم په ایمان یې درته وایم چې نن رش وه هغه رش وه هغه 300 روپۍ هغه واپس نه دي وروړي د جومات پیسې هم خوړلې دي ته ترې خیال دی د جومات پیسې هم هغه خوړلې دي که نه نو انیوې دغه زموږ دوکې دړاکې دي او خیر هغه دغه سیسټم دی هغې کې چې کوم دی دغه شیزونه چلېږي موږ هسې خدای بخلي ټول به جنت ته ځو هم د دې سره د وکیل خان اخلي اجازت د لوی الله په امان